دې ویډیو کې به مونږه د جاوا سکرپټ ډیټا او ویریبلز باره کې سټډي کوو. جنرلی پروګرامینګ کې هم او چونکې مونږه جاوا سکرپټ کوو نو دا ټاپک په د جاوا سکرپټ په سینټیکس او په دې کې کور کوم. زمونږ چې څه یو سافټویر یو اپلیکیشن یا یو ویب سایټ وي نو په هغې کې مختلف ډیټا وي. هغه ډیټا چې د هغه له مونږ یو خاص نوم ورکړو په ویریبل کې سټور کړو. لیټ سپوز زمونږ یو ویب سایټ دی او هغې ته راځي ډفرنټ یوزرز او د هر یو یوزر چې دی د هغه یو نوم نو هر یو کس د هغه نوم ډسپلی کېږي لکه نوید خان محمد علي دغه شان مختلف نومونه هر یو یوزر ته ډسپلی کېږي. نو دغه شان د هر یو کس د نوم یادول چې دي ډایرکټ لکه نوید خان محمد علي دا چې داسې ډایرکټ په پروګرامینګ کې لیکو دا نوم ټایم ټو ټایم چینج کېدی هم شي فار ایگزامپل او یا دا نیم چې دی دا یادول چې دی ګرانې هر ځای کې لیکل نو دا چې دی دا نو موږ سټور کوو په ویریبل کې. نو د ویریبل طریقه اوس څنګه ده که دلته کې موږ ولیکو variable in JavaScript نو اوس دا کمنټ دی دا بیا یو څو د ویډیو پس وګورو چې کمنټ څه ته وایي چې خپل د دې په پروګرامینګ کې څه کار نه وي دا که صبح ورځ دا فایل څوک ریډ کوي یا زه څه وخت پس راشم دوباره دا فایل ریډ کوم نو د هغې لپاره ما دا کمنټ لیکلی دی چې ما ته بیا یاد یې په دې کې کړي ما څه دي. نو ویریبل په جاوا سکرپټ کې چې ویریبل موږ ډکلیر کوو نو ډایرکټ دا ویریبل نوم هم لیکلی شو یا ښه پریکټس چې دی لیټ اول به لیټ ولیکو لیټ نیم بیا دې له ویریبل شو نیم په دې کې زه یو ویلیو سټور کوم لیټ سپوز اسلم خان ټیک دا یو نوم شو ټیک. که زه دا یوز کوم دغه شانتي یوز کوم لیټ سپوز دا الرټ پتې زه ختم کم چې دا زه ریفرش کوم ما ته بار بار نشو کېږي. دلته کې په کانسول ډاټ لاګ په کنسول کې زه ځان ته پرنټ کوم چې ویلکم اسلم ویلکم پرنټ کوم ټیک او بیا به شي چې بیا کنسول کې پرنټ کوم چې اسلم خان ټیک. اوس زه دا ریفرش کوم دلته کې ما ته ویلکم اسلم خان پرنټ شو ټیک شو که دلته کې سبا ورځې لیټ سپوز بل کس راشي بل کس ته زه ویل کوم لکه ویلکم یا زه دا اسلم چې دی واپس بیا کله د څه کار وکړو او زما سافټویر لاجیک داسې زه درته یم چې بای او بیا ورته ولیکم چې اسلم خان ټیک. دا اسلم چې دی ډیټا اول ما درته ویلکم اسلم بیا درته یم چې بای اسلم خان ټیک. که دا ډیټا دا سمپل ډیټا ما ولیکله اوس دا اسلم خان چې دی دا یو ډیټا ده چې دا زموږ دپاره پکار ده. دغه شانتې زه یو نمبر زما سره یو نمبر دی لیټ سپوز مارکس اخیستی دي 345 مارکس دی یو کس نو دا هم زما لپاره یو ډیټا ده. دا 345 داسې که دا هر ځای کې یوز کوم زمانه کېدای شي دا هېرېدی هم شي او بیا په پروګرامینګ کې موږ داسې کوو چې دې ډیټا له موږ یو خاص نوم ورکړو چې په هغه نوم باندې موږ دا کال کوو او په هغه نوم په ذریعه باندې موږ یوز کوو. نو هغې د طریقه دا ده چې لیټ که لیټ هم نه لیکو جاوا سکرپټ کې څه مسله نه کوي ډایرکټ داسې هم کار کوي نیم از ایکول ټو اسلم خان دا به داسې هم کار کوي خو ښه پریکټس دا دی لیټ په موږ اول ولیکو ټیک چې هر څه دغه کوو اول به لیټ ولیکو لیټ نیم از ایکول ټو ډیټا چې څه لیکل غواړم اسلم خان. نو اوس که زه دا یوز کول غواړم د ده نیم ما دلته کې په دې ځای کې سیو کړو چې دا اسلم خان چې دی دا به په دې نیم باندې کال کېږي. اوس دا زه پروګرام کې کوم ځای یوز کول غواړم د دې فایده به دا شي چې خو دا ایزي ټو ریکګنایزیبل ایزي نیم ما ته وپتې چې بس نیم یوز کول دي نو دلته کې ما نیم یوز کوم. که دا قشان دا 345 دی دا زه یوز کوم نو زه به دې ته یم چې لیټ مارکس از ایکول ټو 345 نو دا شوی مارکس ټیک ده. اوس دا زه یوز کوم پروګرامینګ کې نو د هغې طریقه به څنګه وي دا به زه دغه شانتې ولیکم کنسول ډاټ لاګ او په دې کې فنکشن کې دننه به زه دلته کې دا نیم ولیکم په دې ځای کې ولیکم چې نیم دا ما دلته کې یوز کړو ټیک کنسول ډاټ لاګ نیم او دلته کې به هم زه دا یوز کړم نیم ټیک. دا ما داسې ډسپلی کو چې کوم نیم دی هغه مې دلته کې ولیکو نیم او دلته کې مې هم نیم ولیکو د هغې په ځای ټیک. اوس که دا مونږ راشو دلته کې او ریفرش کو
نو لایو سرور بند شي او لایو سرور به دوباره آن کو ټیک دلته کې دغه دی اوس د هغه اسلم خان بیا هم شو کیږي ټیک دغه شان د مارکس لیټ سپوز د مارکس 347 دی او کس نو زه دلته کې د مارکس ولیکم کنسول ډاټ لاګ ټیک او دلته کې څونه مارکس اخیستی وو مارکس په دلته کې ولیکم نو کوم مارکس چې دی هغه به هم دلته کې ډسپلی شي 345 مارکس دي لیټ سپوز دا کوم دي چې ولیکو یو کس دی او دا مارکس اخیستی وو 500 ټیک ده نو دلته کې د 500 مارکس ډسپلی شو دغه شان د بیا چې دی په هغه مارکس کې امپروومنټ وکړو او 500 سره 20 مارکس نور هم جمع شو نو دا مارکس شو 520 اوس که دغه طریقه سره د سره کوم لیټ سپوز د دا مارکس او د په دې کې امپروومنټ وکړو او دا سیوا شو نو د هغې طریقه به داسې دا مارکس شو د مارکس په ځای مطلب دا شو چې دلته کې 345 لیکلی شوی او پلس 20 نو دلته کې به د سره هم 20 چې کوم دی هغه پلس شي دا د 345 د 345 سره چې 20 جمع شي نو 365 نو دغه شانتې دا شو ویریبل چې په دې کې موږ خپله څه ویلیو سټور کوو څه ویلیو دې له ورکوو هغه به په دې کې سټور کیږي او په دې کې موږ مختلف ویلیو سټور کولی شو لکه اسلم خان او دلته کې به کې موږ نمبر هم سټور کړو مارکس هم سټور کړل ټیک ده د دې ویریبل یوز کولو فایده دی چې دا ویلیو چې د ویریبل دا یو ویلیو لیټ سپوز پرې کې موږ دا سټور کړه دا موږ په خپل پروګرام کې هر ځای کې سټور کولی شو ټیک ده او که دا ویلیو چې دا په یو ځای کې موږ دلته سټور کړه نو موږ ملټیپل ځایونو کې یوز کولی شو لکه دلته مې یوز کړه دلته مې یوز کړه دغه شان دا ویلیو مې دلته کې سټور کړه په دې کې نو دا مې دلته هم یوز کړه او دلته مې هم یوز کړه مختلف ځایونو کې یوز کولی شو دا ویلیو چې دا موږ چینج کولی هم شو لیټ سپوز دوی فایده به دا شي که فرض کړه موږ خپل پروګرام کې سبا ورځې راشو او د دې کس نه نوم بدل کړو د اسلم خان په ځای باندې شو عباس جان ټیک نو اوس راشو ریفرش کو هغه نوم چې دی دلته هم بدل شو دلته هم بدل شو په ټول ځایونو کې د هغه نوم چې دی بدل شو نو موږ مختلف اپروچز بیا به راځي د خپل مختلف کم ځای کې څه ضرورت راځي هغې دپاره موږ بیا ویریبل ډکلیر کوو او دغه شان ویلیو به کې سټور کوو هغه بیا په مختلفو ځایونو کې یوز کوو